السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېرې خوندورې جالبې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر شوی یم. ټیکنیکل نقي په د هیله چې ستاسو سره یو خوشحال به وئ، په صحت به منظم وئ. ستاسو ملګري نن ډېره خوندوره په زړه پورې طریقه ویډیو تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو په فیسبوک کې سرچ کړی ملګري چې تاسو یو ډیلیټ کوئ، ستاسو نه ډېر زیات ټایم مخلي، خو ستاسو ملګري مکمل چې کوم دی سرچ په ټوټل څنګه ډیلیټ کولی شئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تر اوسه پورې ستاسو ویډیو لایک کړی نه، مهرباني وکړئ دا ویډیو سره لایک کړئ. که ستاسو زما چینل ټیکنیکل نقیب ته په اول ځل راغلي، مهرباني وکړئ دغه سیر سبسکرایب دې سره کلیک کړئ. چې کله ستاسو په دغه سیر سبسکرایب دې کلیک وکړئ، دلته ستاسو ته راشي، دلته دغه په څنګ کې د ګنټۍ نشان چې کوم روز دلته راشئ، د ګنټۍ نشان دلته ملګري ستاسو کلیک کړئ. چې کله ستاسو دلته دغه ګنټۍ نشان دې کلیک کړل، دلته ستاسو چې دلته دغه په سر کې د آل آپشن ښکاري، ستاسو باید دلته راشئ، په دغه آل هم دې کلیک کړئ چې زما هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن چې کوم دی ستاسو ته په نورو ویډیوګانو هم مخته مې راشي. ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی، ساده ملګري ستاسو باید دلته راشئ. دلته ملګري ستاسو په خپل موبایل کې د فیسبوک اکاونټ را پیدا کړئ. ساده ملګري زه راځه دلته ملګري فیسبوک اکاونټ را پیدا کوو. ساده ملګري ګورئ دلته ملګري ما سره چې کوم دی دلته دغه فیسبوک اکاونټ موجود دی، ستاسو باید دلته راشئ، په دغه فیسبوک اکاونټ دې کلیک وکړئ. څرنګه ستاسو ملګري دلته په دغه فیسبوک اکاونټ دې کلیک وکړل، ستاسو باید دلته دغه فیسبوک اکاونټ راخلاص شي. ساده ملګري ګورئ دلته دغه پوسټ سرچ دی، ګورئ دغه چې کله تاسو په دغه سرچ کې هر شی ورته ولیکئ، ګورئ ملګري لکه دلته زه دغه ورته لیکم، ګورئ دغه ستاسو سرچ کړل، لکه ملګري ستاسو چې هر شی ستاسو دلته په دغه سرچ کې ورته ولیکئ. بیا هم ملګري چې کله دغه سرچ نه ستاسو دغه راکته شي، دغه سرچ دغسې موجوده پاتې وي. ستاسو ملګري چې کله دغه یو ډیلیټ کوئ، لکه څرنګه چې زه ډیلیټ کوم، ګورئ دلته ملګري زه راځم دلته دغه یو لاندې ډیلیټ کوو، ګورئ دغه یو چې کله دلته ستاسو دغه یو ډیلیټ کوئ، ستاسو نه ملګري باید ډېر زیات ټایم وغواړي. ګورئ دلته ستاسو راشي، په دغه ډیلیټ دلته کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، ګورئ ملګري دغه یو ډیلیټ شو. ستاسو ټوټل څنګه ډیلیټ کوئ، دغه لپاره ستاسو چې دلته دغه په څنګ کې ایډیټ آپشن ښکاري، دلته راشئ، په دغه ایډیټ آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه ایډیټ آپشن دې کلیک وکړئ، ستاسو دلته یو بل سیټینګ راخلاصېږي، لږ انتظار ستاسو باید ورته وکړئ. ستاسو ملګري دلته دغه بل سیټینګ راخلاص شه، دلته راشئ، دلته ملګري دغه کلیر سرچ آپشن چې کوم ستاسو ښکاري، په دغه کلیر سرچ آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته ملګري په دغه آپشن دې کلیک وکړل، دلته ورته ګورئ ملګري دغه کوم سرچ چې ستاسو کړی و دغه ټوټل ډیلیټ شي. زه راځم ملګري دلته ستاسو زه هم دا در ښکاره کوم. ګورئ ملګري چې کوم سرچ تاسو کړی وي دغه چې کوم دی دغه ډیلیټ شي، دغه مو کړی و دغه سرچ چې کوم دغه مکمل ډیلیټ شي. ستاسو ملګري دلته په خپله هم ورته کتلی شي چې هېڅ شی هم نه دی پاتې. ساده ملګري انشاءالله ملګري ستاسو دغه طریقه د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که ستاسو څه غوښتنه وي ملګري ما ته په یوټیوب کې کمنټ کولی شئ. ستاسو نه ملګري ډېره اجازه غواړم. د الله په امان.